ډیر خلک په مونږ باندې دا اعتراض کوي کنه چیرې دوی ځان سره د مدرسو طلبا جلسو له بوزي که میلین مارټ لزی د مدرسو طلبا بوزي نو دا کدی خبرې دا سوچو کې دا څومره احمقانه خبره ده او ما ډېر لوی خلک لیدلي دي که هغه پروفیسران دي که هغه ډاکټرز دي که هغه میډیا سره وابسته خلک دي لوی صحافیان هغوی به زر دا خبرو کې مولانا صاحب خو د مدرسو طلبا بوزي که جلسې لزي نو د مدرسې طلبا بوزي دا یو ډېر عجیبه خبره ده چې یار ولې د مدرسې دا طالب علم دته د سیاست حق نشته یا دی د سیاست اهل نه دی یا دی به په سیاست کې انټرفیرنس نه کوي مونږ د مدرسې طالب علم بالکل د دې معاشرې فرد ګڼو نه که د سکول طالب علم هغه زی هغه انصاف سټوډنټ فیډریشن جوین کړي هغه نور تنظیمونه جوین کړي هغه خیر دی که د کالج سټوډنټ چې کوم دی طالب العلم هغه کاغه په سیاسي اکټیویټیز کې هغه حصہ اخلي نو یاره دا چې کوم دی دا ډېر تکړه طالب علم دی او دې سره به دی پوه شي هغه مختلف پارلیمنټس جوین کړي هغه مختلف تنظیمات جوین کړي هغه باندې هیڅوک تنقید نه کوي د یونیورسيټي کې تاسو ګورئ زموږ یونیورسيټو کې سره سبق ودی کیږي نه زه په تاسو ته پېښور یونیورسيټي مثال درکم یا د اسلامي یونیورسيټي دا نور یونیورسيټي تاسو چک کې اګریکلچر یونیورسيټي پای کې سره روان دي د یو سیاسي تنظیم مسله ختم شوی نه چې بل روزي داغه د وجه سټرایک بیا بل تنظیم را پاسي داغه د وجه سټرایک ټول یونیورسيټي د تنظیماتو نه ډکه د چې کوم د سټرایک د سبقونه موقع نشته اغوی کدا سیاست کوي نو خیر دی خو کو زما د مدرسې طالب علم زه په خپل د یو مدرسې طالب علم یم اوس ما ته د آزادۍ رای حق حاصل دی خلک کوئی جوړ بس په دې مدرسو کې صرف د جمعیت علماء اسلام کارکنان دي نور په دې کې طلبه سبق نه وایي زه درته ویم که نه چې یقینو کې تاسو مدرسو ته صرف وزټ وکړئ اول د تنظیمات چک کړئ چې په مدرسه کې به په کلاس کې به د جمعیت علماء اسلام 2-3 کسانی او د نورو تنظیماتو په کې زیاتې پای کې به سپاه صحابه والی پای کې به نور تنظیماتو والی تاسو به حق حیران شئ د جمعیت علماء اسلام پای کې تاسو ته 2-3 ملو شي او د نورو تنظیماتو په کې تاسو ته زیات ملو شي نو ته ما تو وایي چې په یو مدرسه کې د جمعیت علماء اسلام کارکنان چې کمی هغه 3 او د نورو تنظیماتو زیاتی نو بیا هغه په زور باندې جلسې را بوتلی شي یقینو کې سر به د باندې وګرځي چې څومره مذهبي تنظیمات دي دا هغه چې څومره طلبه دي هغه داسي چې هغه بالکل پک هغه بیا بل تنظیم سره نه وابسته کیږي هغه نه د بل تنظیم جلسې لزیونه بیا بل تنظیم سره هغه تعلق ساتي دا طلبه چې کم دي سیاسي اکټیویټیز کوي په جمعیت علماء اسلام سره سپاه صحابه سره نورو داسې تنظیماتو سره نو دا هم د معاشرې یو فرد دی دتم دا اختیار حاصل دی چې دی به سیاسي اکټیویټي کوي دی به جلسې لمزي دی به هر یو شیز کوي او خامخا چې مولانا فضلالرحمن هغه د مذهبي چې څومره جماعتونه یې د هغې سربراه دی نو څومره چې مذهبي خلک دي خامخا مولانا صاحب یو خبره کوي هغه به ورسره ډټ کر ولاړي تاسو ګورئ د مدرسو خبره راله چې بل چې کوم دی هغه پاس شو او صدر چې کوم دی هغه بیا اوس دسخط نه کوي پای کې مونږه اتحادیه تنظیمات مدارس وګورو پای کې مونږه بریل چې کوم زمونږ بریلیان دي د هغې مسلک وګورو داسې چې کوم دی اهل حدیث وګورو داسې څومره مذاهب چې کوم دي څومره ګروهونه جوړ شوي تاسو هغه وګورئ هغه مولانا صاحب سره ډټ کر ودرېدل نو د مدرسې طالب علم ته دا حق حاصل دی چې هغه به جلسې لمزي هغه به جلوس لمزي هغه به هر شیز کوي که د کالج او د یونیورسيټي طالب علم هغه سټوډنټ فیډریشن جوین کولی شي نو د مدرسې طالب علم جوین کولی شي که د کالج او د یونیورسيټي طلبه هغه جلسې راتلی شي نو د مدرسې طالب علم ته دا حق حاصل دی چې هغه جلسې لمزي هغه بهر څه لزي نو دا خبرې دا احمقانه خبرې دا د ماشومانو خبرې دي د دې سره څه دلیل نه جوړیږي چې د مولانا صاحب د مدرسې طلبه جلسو له بوزي او زور زبردست نن زبر الحمدلله زه ته دا حلفیه ویلی شم او په دعوې سره چې په پاکستان کې به داسې یو مدرسه هم نه چې هغه په زور زبردستی باندې طلبه بوزي جلسې له یا جلوس له دا اسې فضول خبرې دي یو قسم دا نشي ثابتولی یار نن سبا چې کوم دی دا د میډیا دور دی د سوشل میډیا دور دی په دې کې یو شیز نه پټیږي چې ته چې یو عام قسم بوزي کوي نن سبا هغه ته هم دا پته لګېدلی چې مړه دا خو هسې خبرې دي هغه هم راځي او په سوشل میډیا باندې خبرې کوي
زور زبردستی په یو ځای کې هم نشته او دا مدرسو طلبا دومره معصوم هم نه چې تاسو وایئ چې بس دا ډېر سادهګان دي دا به د باندې سر وګرځوي نو دا خبرې احمقانه خبرې دي چې د مدرسې طلبا چې کوم دا د مولانا صاحب سره ځي او خامخا به ځي هغه یو مذهبي لیډر دی د دوی لیډر دی د مدرسو طلباو محافظ دی خامخا به ورسره ودرېږي دا خلک طلبا به ورسره خامخا ودرېږي او ډټ کر به ورسره ولاړي